د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن لسترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2022 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه د شروع ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د وړمبۍ خور د وړمبۍ نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول د خبرونو سرټکی د ترانسجنډر بل او سودي نظام خلاف د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق سرګندونې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د سین صوبې سیلاب ځپلي ولس سره لیدل کتل کول د ایوانی ګجر اسلام آباد د دویم چت د لینټر په موقع د انجمن ګجران مرکزیه پاکستان غونډه کېدل. وزیر آباد وچ خوړ کې د عالمي محفل حسن قرأت تابع کېدل. شانګله کې د تحصیل ناظم سابق امیدوار لخوا د دینی مدرسو او جماعتونو جوړولو کار پیل کېدل. سوات کې د شهید شو 60 جماعتونو د جوړولو اعلان کېدل او ملاکنډ کې د انصاف یوت وینګ لخوا احتجاجي لاریون پیل کېدل. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مټا سوات خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات HB Group of Companies, HB Carpets, Furnitures and Mattress, Mingawara Road, Tutke, Swat. او اوس د خبرونو تفصیل. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په موجوده حکومت او سیاسي جماعتونو غږ کړی چې کچري حکومت ترانسجنډر بل او د سودي نظام خلاف چې کوم اپیل په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی دی واپس وانخلي نو دوی به په ملکي کچ احتجاجونه پیل کړي او د اسلام آباد مخه به وکړي. نوموړي په دې اړه نور څه ویلي راځئ چې وایو چې د پاکستان حکومت د سود خلاف دا اپیل واپس وانغسته او لکه دا دوی چې وایي چې مونږ بس 20 کاله نورم د الله سره جنګ کوو توبه ونیسته او د خپل کار نه پشان شو او دا د جنډر بل کم ترمیم چې زمونږه مشتاق صاحب راوړی دی دا یې قبول نه کو منظور نه کو ملګرتیا یې ونه کړه نو خلک د خپل حکومت دپاره اسلام آباد ته مارچونه کوي. مونږ به انشاءالله د خپل غیرت او د شریعت او د دین دپاره اسلام آباد ته مارچ کوو. راځئ به راسه که نه به یې راځئ ځئ به راسه که نه به یې راځئ. زما محترم ورونو ګروجیانو ما ته یاد دي دا سړک هم خراب و او دا طارق الله صاحب عنایت الله صاحب په مخکې روان و د پېښوره د تیملګرې پورې مارچ کړی د سړک دپاره. نو چې سړک دپاره پیادل مارچ کوئ نو د دین دپاره به راسره اسلام آباد پورې مارچ کوئ که نه به کوئ. وزیر اعظم شهباز شریف د سین سیلاب ځپلي ولس د ډاډګیرنې او مرستې لپاره د سین صوبې خصوصي دوره کړې. دا وخت زموږ سره د کراچۍ نه زموږ همکار عرفان خټک د ټلیفون په لیکه موجود دی. جی عرفان خټک د وزیر اعظم شهباز شریف د سین دورې په اړه معلومات را سره شریک کړئ. وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو سیمو حال اخیستلو او سیلاب ځپلو سره ملاقات لپاره اندروني سند ته راغلی دی. دوی او سند وزیر اعلی مراد علي شاه دلته چې کوم صوبایي چارواکي دي د هغوی سره لیده کاته هم کړي دي او بیا په تیره سیلاب له وجې چې کوم متاثره سیمې وې د هغه سیمو بحالۍ او متاثرینو ته چې کوم مشکلات دي په دغه مشکلاتو هم هماغه سیلاب ځپلو سره ملاقاتونه چې دي هغه کړي دي. د دوی د دورې مقصد هم دغه دی چې دلته په سند کې چې کوم سیلاب له وجې خلک د تباهۍ سره مخ شوي دي خلک کورونه چې دي اړنګ شوي دي د هغې
جایزه واخلي. شهباز شریف په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی به سیلاب نه چې کوم متاثره کسان دي د هغوی خپلوانو ته 25 زره روپۍ چې دي هغه ورکوي، که څه هم دغه روپۍ کافي نه دي ځکه سیلاب متاثرین چې دي هغوی وخت په وخت احتجاجونه کوي، غوښتنې کوي او وایي چې زموږ د سر د پټولو دپاره هیڅ هم نشته. د صوبایي حکومت دلته چونکې په سند کې د دوی حکومت هم د تیرو ډیرو کالونو نه دلته پاکستان پیپلز پارټي د یو واکمن ګوند په توګه باندې حکومت چې دی هغه کوي، نو د هغې نه هم سیلاب ځپلو ډیره امیدونه چې دي هغه شته ده. نه یوازې دلته شهباز شریف چې دی هغه دا ځلې راغلی بلکې تر دې وړاندې هم راغلی او دوی غوښتل چې سیند سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، خو تر څو پورې چې د مرستو پوښتنه ده نو لا هم سیند سیلاب ځپلي چې دي هغو مرستو ته په تمه دي او وایي چې دوی ته هغسې مرسته نه ده رسېدلې کومه مرسته چې پکار وه. ډېره مننه عرفان خټک. دا عرفان خټک چې زموږ سره د وزیر اعظم شهباز شریف د سیند صوبې تازه خصوصي دوره باندې خبرې اترې وکړې. د ایوانی ګجر اسلام آباد د دویم چت د لینټر په موقع د انجمن ګجران مرکزیه پاکستان ټولو عہدیدارانو او غړو په یاد پروګرام کې ګډون کړی او د ایوانی ګجر اسلام آباد تعمیر یې د ټول ګجر قام لپاره د مرکزی صدر انجمن ګجران مرکزیه پاکستان چودھری اسلم پرویز ګجر لویا لاسته راوړنه او غټه ډالۍ بللې ده. یاد پروګرام کې چودھری اسلم پرویز ګجر په شمول پخوانی صدر چودھری اکبر ګجر، جنرل سیکرټري چودھری اشرف ګجر، علي محمد صابر، حاجی خان بادر ګجر، سردار ذوالفقار بټو ګجر، چودھری ناصر ګجر، چودھری باو رفیق ګجر، چودھری عبدالمجید او یو شمیر نورو مینوالو ګډون درلودو. د ضلع شانګلې په بیلابلو سیمو کې د پخوانی تحصیل ناظم امیدوار حاجی محمد عالم خان د طرفه د مدرسو او جماعتونو تعمیراتي کار په تیزۍ سره روان کړی. نوموړي په دې هکله زموږ د همکار نور محمد سره خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. نه د ایم پی ای پیسې دي، نه د ایم این ای پیسې دي، نه د ګورنمنټ د خزانې پیسې دي چې زه یې راوباسم او په دې کارونو باندې لګوم. دا زما د خپل لاس محنت دی، الله یې راله راکوي او زما د لاسونو په دې جوماتونو په مدرسو په دې لګوي. ما له افسوس راځي په دې خبرو باندې چې زه خپل ځاني الله والے کارونه کوم، لیکن زه چې موجوده حالات ته وګورم، د نظام ته وګورم، نو زه خو ایم پی ای نه یم، زه خو ایم این ای نه یم. په ما پسې خلک راځي، زما سړک روان دی، زما اوبه نشتي، زما پیپ نشتي، ما له دا کار په کار دی. نو زه خپل ځاني په دې فلټ کې، په دې سیلاب کې، ما په سړکونو کې تقریبا شیرا سکول، شیرا کلی ته ما روډ صفا کو، اشاړي کلی ته ما روډ بلډوزر ولګولې صفا کو، بکرو کلی ته ما بلډوزر ولګولې روډ به صفا کو، املوک ته ما روډ صفا کو. ما په خپلو پیسو باندې دا د الله د رضا دپاره دا روډونه صفا کړه. خو دلته مخالف خلک چې کوم ګرځي، کوم چې د پالټو دلالان دي هغه ګرځي، هغه زما خلاف خبرې کوي. زه خو نه ایم پی ای یم، نه ایم این ای یم، زما صرف د الله او د رسول په قانون روان یم او امداد کوم او د هغه سر سره کوم چې هغه غریب دی. ما د الکشن نه بعد 313 جماعتونو کې کار وکړو او ما سر په لیست باندې اوس هم 185 جماعتونه او مدرسې موجود دي. دا زما بایی کلی دی او په دې کلي کې موږ ته د دې مدرسې انتهایی غټ ضرورت و چې دلته زموږ مدرسه نه وه. زموږ بچیان دي، موږ مسلمانان یو او د دین سره شوق زموږ ډېر دی، خو زموږ ته هغه سهولیات نشته چې موږ د دین هغه دغه پوره کړو. نو دا ما د دې جنکو دپاره دا ځمکه وه، په دې باندې یو جومات و، هغه مې شهید کو، په دې مقبره باندې مې دا بنیاد کېښو او انشاءالله الله دې دونه زندګي راکړي چې په دې کې لاندې مدرسه جوړه شي، په دې باندې له پاسه هاسټل جوړ شي او په دې کې دا بچي تر وروسته قیامته پورې سبق وایي. امیر جمعیت العلماء اسلام مټ تحصیل قاری رحیم الله، مفتی عبدالوهاب بابر، مولانا عبدالرزاق د اداره الحرمین اسلامیہ کراچۍ، مولانا هارون الرشید عادل لخوا سوات کې د شلو شهیدانو شو جماعتونو د بیا ودانۍ په اعلان د هغوی د مننې ترڅنګ خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. دا زموږ میلمانه راغلي وو د کراچۍ نه، ادارة الحرمین اسلامیه
دیو مخکې هم راغلی و، دا د دیو دویم ټور اوس خصوصا دیو د مساجدو د بحالۍ دپاره چې په هغې کې اذان او اقامت بیا د سره شروع شي، د هغې د بحالۍ دپاره دیو راغلی و. الحمدلله د 20 جوماتونو چې کم شهیدان شوي دي په هغې کې څه جزوي دي او څه مکمل طور باندې فعل په هغې کې خیمې ولګېدې او انشاءالله په مستقبل کې دیو وعده وکړه چې انشاءالله موږ به دا جوماتونه اثرنو بیا تعمیر کوو او څنګه چې داسې په مخکې حالت کې د هغې نه به په ښکلي صورت کې انشاءالله موږ بیا بحال کوو. موږ د دوی هم شکریه ادا کوو او دلته چې زمونږ کم مقامي علما کرام دي، مولانا عبدالرزاق صاحب دی، یا داسې نور مولانا رحیم الله صاحب دی، مولانا نصر الله صاحب دی، هغوی چې دوی سره کم خدمات وکړو او شپه ورځ یو کړي دي، د هغې چې دی نو اعتراف دا ټول ښیي. نو د هغوی هم موږ چې دی نو شکریه ادا کوو چې هغوی د دې دپاره د قوم دپاره خدمت وکړو. زه د خپل د طرف نه د مولانا رحیم الله صاحب دپاره د عمرې اعلان هم کوم، ځکه چې هغوی خدمات ډېر وکړو او د دې سره سره چې دی نو نورو مخیرو حضرات ته دا دعوت ورکوم چې هغه راشي او په دې کې خپل جوهر وښیي. وزیرآباد وچخوړ کې د مدرسه جامعه بحرالعلوم او اقرا اسلامک سکول د سوري لاندې د عالمي حسن قرأت مقابله په نوم 13 شپه او خوندور پروګرام تابع شوی و چې پکې د پاکستان او مصر نه راغلي قراءو په ناشنا ډول د قرآن کریم تلاوت وړاندې کړ چې ګډونوالو ترې بلها خوندونه واخیستل. د پاکستان لخوا قاری واجد علي المصباح، قاری عمر فاروق او د مصر نه محمد حمد سرایا او عبدالعزیز عاشور د تلاوت کلام پاک او د اقرا اسلامک سکول بانی او منیجنگ ډایرکټر شفیق همدرد نعت رسول مقبول وړاندې کړ چې له تالار څخه په درنو خاطرو ونازول شول. د ملاکنډ انصاف یوت وینګ ځوانانو د موجوده حکومت پر ضد او حقیقي ازادۍ د حصول په لړ کې یوه احتجاجي مظاهره کړې. د ملاکنډ نه زموږ همکار نعمان خان په وینا د ملاکنډ انصاف یوت وینګ ځوانانو د حقیقي ازادۍ په لړ کې د چیئرمین پی ټی آی عمران خان د موقف د تایید ترڅنګ د پی ډی ایم د موجوده حکومت د ناقص کارکردګۍ پر ضد سخته نارهبازي کړې. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.